فرهاد څه د ټولو سبزیانو کې د ټولو نه ګران کار ټولنه د کم یو سبزی دی؟ د بینډۍ. دا تاسو واورېدل چې د بینډۍ د ټولو نه زیات ګران کار دی ټولنه. کلي ماحول باره کې څه سوچ لرئ بنسبت د ښار بنسبت د نورو ملکونو؟ و دا ښاریه خو زبردست دی دا موږ خو په ډیران کې ژوند تېروو و دا خو ډیران دی. نه یاره خلک خو دا ژوند ډېر خوښوي شاجي کاکا. خدای دې دا ژوند روکېده وګوره. ګیا ضروري ده زه وایم چې څوک پی ماسته خوري که نه نو ګیا هم ضروري ده. صرف مزې نه دي که داسې نه ده استاد جي؟ ښه ماسته او پی هم نه دي خوښه. ښه چای ښه. کلي د مازدیګري باره کې څه خیال دی څه رایې لري؟ کلي مازدیګر خو ډېر خوند دی. بس سړی وایي چې پسې هم ورنه کړم که نه لکه که هر څه وي خو مازدیګر یې دومره زبردست وي ګیمونه پکې خلک کوي چکرې مکرې ولګوي خو بس تاسو بدقسمتي ده تاسو پکې بنګلی ټولوئ. پیسې ګټل هم لکه ضروري دي که نه؟ بلکل د ژوند تېرولو دپاره پیسې ګټل هم ضروري دي. خپل محنت کوي ماشاءالله زنده باد خوشحاله اوسئ بریالی اوسئ. جي دا ملګری چې دی هم دوبۍ ته تللی و څه خواهش لري واپس تلل غواړي که نه؟ بلکل ړه دې کېږي بلکل. نو څه کوشش موشش دې کړی که نه؟ ولې نه ډېر کوشش هم کړی خو هر څه بند دي لا ځکه. ښه دا ملګری وایي چې واپس به دوبۍ ته ځم دې څه وخت کې دوبۍ ته تللی او بیا چې رالو ډېر زیات خفه و کلي کې او وی چې یو ځل به بیا ځمه خو بس الله دې وکړي چې د ده دا کار هم وشي. اجي صاحب څنګه یې صحت مو ښه دی جي؟ ښه یې چای در پسې راوړم جي؟ ښه دا اجي صاحب چې دی کار کې لګیا دی او بلکل دا وخت چې دی بنګلی ټولوي. اجي صاحب بنګلی ټولول ګران کار دی که آسان؟ بلکل او خارښ پکې وي او زه دې خلکو ته یم تاسو بیا وایي چې خوښ یم دي او خورو او نه خورو. او تولا جان چې دی پوره باغیچه جوړه کړې ده مالټه امروت مختلف قسم امروت بدل بدل قسمونه که نه سره وي او څه پکې سپین وي مسکې هغه مطلب امروتان او دغه باغیچه چې دی جوړه کړې ده بوټي پکې کرلي چې کوم بوټی ورغلی په لاس شلتالو املوک او خرمانی نو هغه چې دی په دې پټي کې کرلی دی او انشاءالله دا چې لږ نور غټ شي نو د دې پټي به ډېره زیاته مزه وي. انشاءالله سبانۍ ویډیو کې به چې دی زه د جاني بابا ډیرې ته چکر وامه او تاسو ته به مطلب په ویډیو کې دا هم ښیمه چې د حجرې بیټک څه فایده وه یا نه وه خوند کوي یا نه کوي او د دې څه فایدې وي یا نه وي او مقابله به ورسره کوو کمپیریزن به ورله کوو دې وخت سره مطلب زوړ وخت او دې وخت کې چې کم داسې ښه خبرې دي چې اوس راښکاره شوي دي او کمې داسې بدې خبرې دي چې حجره او بیټک خلکو پرېښی دی او هغه نقصاناتو چې دی مخه ده ورته. السلام علیکم ستړي مه شئ په نوي ویډیو کې درته یو ځل بیا په خیر راغلی ویم جي د مازدیګر 6 بجې دي او دا وخت چې دی زه یو ځل بیا راووتم پټو سیټ ته راغلم ما چې دا موسم کې درته وښیم چې زموږ په علاقه کې کم کم فصلونه شوي دي کم کم فصلونه په دې موسم کې چې دی کیږي. انشاءالله په نننۍ ویډیو کې به چې دی هغه زه ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم تاسو یې خپله مو ګورئ او ګورو به که په سبزیانو کې خلک لګیا وو انشاءالله هغوی سره به میلاویږو ګپ شپ په ورسره هم لګو. فی الحال چې دی زه راووتم ویډیو مې شروع کا او دا چې دی زه کیمرا سویچ کوم چې تاسو ته غیر چاپیره دا نظارې هم ښکاره ښه جي دا تاسو وګورئ ماشاءالله او دلته کې چې دی انشاءالله اوس به مونږ ګرځو په مختلف فصلونو باندې داسې به راتاویږو غیر چاپیره ګورو به پهله خو چې دی دا د عمراندو پټېرې جوارې پکې کرلي دي او فی الحال چې دی دوی موی یې پې اچولي ده ځکه ډېره زیاته ګیا پکې راختې وه نو جوار چې دی بیا ګروت نه کوي هغه ټول طاقت چې دی دا ګیا میا ترې راکاږي د هغې دپاره پې سپری کړی دی. که دې خوا وګورو دا د سردار ماما پټي کې چې دی بنګلی کرلی شوي دي فرهاد خان چې دی کرلي دي فی الحال چې دی لګیا دي ټولۍ یم او زه تاسو ته دا ښودل غواړم دا وګورئ جي د بنګلو ټولونه چې دی هغه ټول نه زیات ګران کار ماته ښکاري کیدی شي اسان وي خو زما په حساب خو چې دی ډېر زیات ګران دی نو زه تاسو ته نن ښودل غواړم چې دا څنګه ټولیږي او دا ګران وي که اسان وي هلته کسان لګیا دي انشاءالله هغې سره به تاسو هم میلاوم. دا یې دلته کې څه تورۍ کرلې وي دا وګورئ بره ښتې دي پکې تورۍ هم شوي دي چونکې لاندې نه خلک چې دی شوکوي خو دښکې باندې وس بار نه دی دښکه زیلاتې بره ښتې دي د دې د وجې چې دی دښکه تورۍ پاتې دي ګینې دا به هم اوس چې دی په بوټو کې نه وي. دا وګورئ ماشاءالله څومره ښایسته چې دی شوي دي تاسو داسې ورولمه بره چې کومې تورۍ هم دي هغه چې دی ټولې پاتې شوي دي د خلکو نه. دا وګورئ دې زیلی چې دی درې په مخه ماشاءالله
تورۍ چې دی نیولي دي دی دې سر کې کرلې وې چې مطلب کټوۍ مټوۍ له خلک وړي او مونږ هم کټوۍ مټوۍ له چې دی وړو ښه جي داسې روان شوم زه او هلته کې چې دی فرهاد خان دولګیا دي انشاءالله فرهاد خان سره به لږ ګپ هم لګو ځکه چې د کار وخت دی خلک اوزګار نه وي خلک به ډېر زیات نه تنګوه بس سرسري به چې دی ورسره انشاءالله لږ ډېر ګپ شپ لګو چې تاسو ته په ویډیو کې وړاندې کړم او دا چې دی دلته کې لګیا دي دا نورې بنګلې هم وګورئ ټولې کړي دي جي ماشاءالله دا وګورئ جي ډېر زیات خوند کوي ښه جي دا چې دی فرهاد خان دهکه دی په بنګلو کې لګیا دی جي ماشاءالله د امونو شوکه کوي ښه دا دی ورلمه خو ډېر خیال به کوې ځکه په دې بوټو کې چې دی ډېر زیات خارښ وي پکې وي یو لازی له ماته غوږ شه جي ته څنګه فرهاد خانه صحت دې ښه دی فرهاد خانه دا بنګلی چې دی ګران کار دی د دې ټولو نه که آسان کار دی که نه مرګرو ته مو وي چې مطلب تاسو دومره په اسانه خورئ بیا پکې کیسې هم کوئ چې دا چل دی او هغه چل دی او خوښې مې دی او نه دي نو د دې درته نن دا پراسس ښیم چې دا ټولېږي څنګه او د ملګري نه ما ورته تپوس به هم کوو چې څه حساب کتاب دی فرهاده څه وی د ټولو سبزیانو کې د ټولو نه ګران کار ټولنه د کم یو سبزی دی د بینډۍ دا تاسو واورېدل جي د بینډۍ د ټولو نه زیات ګران کار دی ټولنه او دا چې دی کله ټولې کې په سړي خارښ هم لګېدلي بعضې نیم ټایم چې دی وجود وینې ورسره هم شي او دا تاسو وګورئ سر نه چې دی بنګلی بره شوي دي په دې بل سایډ ورسره یو بل انډیوال هم لګیا دی هغه طرف ته هم تاسو ورولمه چې درته وښیمه چې تاسو یې صحیح کوئ او زموږ د علاقې خو نه دی ځکه چې ما په خپله هم نه دی لیدلی ملګري لږ دې خوا راتلی شي داسې یو لازی له راشه دا چې دی ملګری مونږ دې خوا راوغوستو او د کار ټایم دی انشاءالله مونږ به چې دی زر فارغو مونږ به ترې داسې ځو ځکه چې دا مازدیګری ډېر لنډ تنګ وي او لږ ټایم وي پکې څنګه یې ملګریه صحت دې ښه دی څه وایې ته د بنګلو د ټولنې باره کې ګران کار دی که اسانه ټولو سبزیانو کې ګران دی ښه کلي د مازدیګري باره کې څه خیال دی څه رایې لري کلي مازدیګر خو ډېر خوند دی بس سړی وایي چې پسې هم ورنه کړم که نه لکه که هر څه وي خو مازدیګر یې دومره زبردست وي ګیمونه پکې خلک کوي چکرې مکرې ولګوي خو بس تاسو بدقسمتي ده تاسو پکې بنګلی ټولوئ پیسې ګټل هم لکه ضروري دي که نه بلکل د ژوند تېرولو دپاره پیسې ګټل هم ضروري دي خپل محنت کوي ماشاءالله زنده باد خوشحاله اوسئ بریالی اوسئ جي مهرباني ښه جي دا چې دی بنګلی مې تاسو ته وښودلی او نیم پټی ټول کړی دی نیم پټی ورته پاتې دی دی نه به ځو دا توری مې درته الریډي ښوولي دي او په دې سایډ که مونږ وګورو جوارونه هم په علاقه کې چې دی خلکو کرلي دي دا تاسو نږدې ورولمه وږي چې دی تیار دي او ډېر خیال به کوو ځکه را پټي اوبه شوي که بل دي پې نو پته یې نه لګي او فلحال چې دی زه ریډي شوی یم لامبلې مې دي دا نه چې بیا خبره د سره شي دا وګورئ ښه چې دا وګورئ وږو ته دا چې دی فلحال ریډي شوي دي دانې پکې ریډي دي خو مونږ به ګوتې نه وروړو ولې بغیر اجازته چې دی ښه خبره نه ده د ترم دي بلکل څه مسله هم نشته دی خو بیا هم چې دی ماته ښه نه ښکاري چې ګوتې ورته یوسو او بغیر اجازته چې دی مطلب تاسو ته زه دا وښیم چې دی کې دانې شته یا نه په هغه لور به ورځو اخوا ته چې دی څه نورې سبزیانې هم دي هغه به م انشاءالله په ویډیو کې زه تاسو سره شریکوم دا خوا وګورئ دلته چې دی کرین مونډان ویستي وو واړه چې دی ښه په ګڼ تعداد کې رالی دي او بس دی له دا یو مزم وي او دا جړې چې دی ټولوي که مونږ ته مو ووینو بس په سر باندې م دړ شي او ډېره ګرانه راته ښکاري دا ښه وګورئ ډېر زیات واړه چې دی راغلي دي جړې مړې ټولوي او مزم وله ورکوي کمیسونه یې ورته وښکي تاسو نږدې ورولمه او دا چې دی زید هم رالی دی او جړې ټولوي زید دا کمیس دی ولې وښکی دی نو څه کمیس کې نه ټولېدو که نه خوند کوي یاره بس دا وګورئ دا چې دی د ښایسته د مزو وخت وي سبق نه پټ شوي خو نه ته راجوغ شه که نه ما ته رانږدې شه لږه دا چې دی تلحاجي دی تاسو ورته وګورئ او دی چې دی وخت جړې ټولوي چونکې جامې چې دی نوې اچولې وي خو دې وړو چې دی دلته جړې ټولول د ډېرې رسی چې دی جامې هم ګنده کړي خو جړې خامخا ټولول ضروري دي تلحاجي جامې خو ټولې ګنده کړي یار څښا کېږي به نه څه ښه جي دا چې دی تلحاجي و میررحمان استاد هم دلته کې ناست دی ګیا کوي او بل د منتي کاکا زوی شاهد خان چې دی دلته کې د عصمت تو په پټي کې چې دی باټینګر له خیره سره یې کرلي دي او مکمل ډیوټي چې دی ورکوي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو استاد جي ښه یئ ګیا را سره وریبم جي
ښه یی استاد جي بس مازدیګری مشغول کړی دی که نه ښه جي او ګیا ضروري ده زه یم چې څوک پی ماسته خوري که نه نو ګیا هم ضروري ده صرف مزې نه دي که داسې نه ده استاد جي ښه ماسته او پی هم نه دي خوښه ښه چی ښه بلکل جي دا بس ښه خبره ده ورزش دې سره وشي دا بس بانې دي خو دې سره چې دی اکسرسایز وشي وجود چې دی فټ وي او ورځو جي شهید خان طرف ته د ټول نه پیله درته دا ښیم جي شربت یې ځان ته چې دی اډوانسو کې له خیره سره ایښی دی ماشاءالله جي ماشاءالله شهید خانه دا څه شربت دې کړی دی نیمبو دا رنګ دې پکې راسا چولی دی جي کلسي ها خرچې چې دی بالکل نه کوي ماشاءالله دا شهید خان چې دی باټینګر شوي دي خرچې یې پې کړي دي الله پاک دې ورته پکې برکت واچوي خدای دې کړي چې ډېرې پیسې ورته وکړي شهید خانه څه ویل غواړې چې کوم خلک تا ګوري دا وخت د کیمرې په سترګه ټول ته سلامونه وایم دوبۍ ته ته تللی وې که نه دا ملګری چې دی هم دوبۍ ته تللی و څه خواهش لري واپس تلل غواړې که نه بالکل ړه دې کېږي بالکل نو څه کوشش موشش دې کړی که نه ولې نه ډېر کوشش هم کړی خو هر څه بند دي لا ځکه ښه دا ملګری وایي چې واپس به دوبۍ ته ځم دې څه وخت کې دوبۍ ته تللی او بیا چې رالو ډېر زیات خفه وکړي کې او وی چې یو ځل به بیا ځمه خو بس الله دې وکړي چې د ده دا کار هم وشي خدای دې د ټولو هغه مسلمانانو هر ارمان پوره کړي جایز ارمان چې د چا په اړه باندې وي او بس بالکل د شاهد خان هم چې دی دا ارمان دی دا استاد جي هم دلته کې ګیا رودله تاسو ته مې چې دی په ویډیو کې وړاندې کړو استاد جي کوم خلک هم چې ګوري نو داسې میسج ورته ورکول غواړئ دا وخت تاسو خاص دوبۍ ته دا میسج ورسند کوئ بالکل چې ګوري خلک دوبۍ ته سپیشل سلام ښه جي پای کې زموږ چې څومره د مطلب دی د خپل وطن داسې د نور مسلم ممالک ولس دي زموږ ملګري دي او جي هغوی ته سلام وعلیکم السلام ډېره مهرباني ډېره مننه ښه دا د استاد جي سلام چې دی دا وخت تاسو قبول کړئ بالکل تاسو ته چې دی څه خبرې وړاندې کړي ډېرې ښکلې خبرې وکړي دغه مخامخ که تاسو وګورئ دا زما کشر ورور دی ایمل خانه ګیا له راوتی دی خو زه نه پوهېږم چې په دې ځوانانو څه چل دی چې دوی ته ځان کم ښکاري کولی یو خبره ته کومه دا زما نوټ کوئ په کلي کې چې چاته وایي چې په سیکل باندې لاړ شه دغه ته نه ځي شرم پې ورځي که نه شرمیږي بیا که دوستانو که تاسو جیم ته لاړ شئ وګورئ نو د سیکل چې دی بیل 2000 روپۍ چارج کوي نو هغه سیکل باندې بیا خلک زورې لګولي چې دی باندې زما نمبر به کله راځي 2000 روپۍ هم ورکوي په فری کې اکسرسایز هم نه کوي اول ته چې کله جیم کې په سیکل باندې کښېني نو تش یو دیوال ته ګوري او لا موبایل کې اختی نو بیا هم توجه دا نه وي او کلي کې چې په سیکل ګرځې راګرځې نو شینکي به صحیح کوي او شنې غاړې او هر څه چې دی مطلب ښایسته ښایسته نظارې کتو ته راځي دا اجي صاحب چې دی په بنګلو کې لګیا دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو اجي صاحب څنګه یې صحت مو ښه دی جي ښه یې چای درپسې راوړم جي ښه دا اجي صاحب چې دی کار کې لګیا دی او بالکل دا وخت چې دی بنګلی ټولوي اجي صاحب بنګلی ټولول ګران کار دی که آسان بالکل او خارښ پکې وي او زه دې خلکو ته یم تاسو بیا وایي چې خوښ یم دي او خورو او نه خورو ښه او بالکل دی کې چې دی ډېر زیات خارښ وي اجي صاحب چې دی دا وخت بنګلی ټولوي ماښامي ده چې دی وخت نږدې دی نو موږ به ته مخ پر لځو ځکه چې خپل کار کې لګیا وي او چې دا کار ختم کړي نو انشاءالله دې نه پس چې دی زه داسې ورځم او زموږ کاکا شاجي کاکا چې دی مخامخ ناست دی ډېرې د مزې خبرې هم کوي داسې ورغلم جي له خیره سره او شاجي کاکا سره کینو چې څه ګپ شپ ورسره ولګو بیا ترې د وږو باره کې هم تپوس کوو بله ورځ سهار چې دی د جاني بابا په ډیره کې ورسره زه میلاو شوی وم او څه ګپ شپ یې راسره لږ ډېر لګولی و بالکل ستاسو په خدمت کې مې هم پیش کړی و او زما په خیال لږ لږ خاندي ډایلاګ یې ریډي کړی دی دا ښه دی په خندا شي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ٹھیک ٹھاک دا چې دی زموږ تره شاجي کاکا دی شاجي کاکا دا ګیر چاپېره مې ګپ شپ ورسره لګو دوستانو بس تاسو یې واورئ مزه ترې واخلئ ګیر چاپېره وګرځېدم که نه نو دا وږي دي که نه نو یو ځای کې شته بل ځای کې نشته او چې وږي وګورو نو دا او ماشاءالله دې خوا که وګورم ستاسو دا وږي نو ماشاءالله ډېر صحتمند دي وجه څه ده مین وجه څه ده وجه دا ده او
چې په دا 15 کناله جوار دی او 100,000 روپۍ پې ولګېدې دې ته 2 بورې خصونه یوریا ما د 10,000 واچوله. ښه د دې دارو مې وکړه د دې ګوډ مې وکړو چې هغه دارو واخو نه د پاکستان د ویانې خو دغسې حال دی. ښه نو هغه بیا ما ګوډ وکړو. ګوډه مو کو او خلک خوراک یې کړی دی. خوراک یې ښه مضبوط مې وله ورکړو نو هله وږي داسې څوباړي وږي دي. ښه لکه خوراک چې هر شي وکړي نو هغه ښه کېږي. ښه وي اوس انسان له خوراک ورکوه او به تکړه وي. بالکل او که د ما غونده کې بوډا لري خوراک ورنه کړو دی غرض دی. غرق خو د دې لپاره غاښونه هم ضروري دي. خو زبردست نعمت دی. لکه چې په ډېر بوډاوالي کې هم د انسان غاښونه یې هغه صحیح وي فیټ وي که نه برابر وي. نو غاښونه چې دی د خدای پاک هر یو پرزه چې دی په بدن کې د خدای پاک ډېره لوی نعمت ده. دونه کمې راډو بس لاړې له وشوې. بالکل بالکل شاجي کاکا د کلي حوالې سره سوی غیر چاپیره ماحول باره کې سویل غواړي کتونکو ته. وروره ماحول څه ماحول ته وګوره دې ګرمۍ ته وګوره بیا زمونږ د دې خلکو د زړه چاودون کارونه وګوره او خدای کو زمونږ خلک غرتي که نه او دا غرتي او خوراک نشته ورته خوراک نشته تشې بینګلی او تورۍ باټینګن دي غوښې خو څوک نشي خوړی. هلکه بار ملکونو کې خلکو چکن او غوښې نړم وړي نو زه یم چې داسې کار دی چې دا مارچله ګول غواړي چې دې ځینه تاسو ته سبزي در پارسل کوو دا خوراکي مونږ ته رالیږئ. ګینې دلته کې کار ډېر دی او کیلریز مطلب خوراک چې دی هغه عمره انسان ته نه میلاویږي د کمې په وجه چې بیا بیماري کمزورتیا مختلف بیماریان یې بیا اټیک وکړي که نه که داسې نه ده شاجي کاکا. که نه زه روسپلي ځانې ویرېدم ښه یخپو مې درځونه روان کړه صحیح نو زه لاړم د تور جیډي ټیسټ ډبګري ګاډ ته. هلته مې د تور جیډي ټیسټ وکړو نو بیا ماته ویل څلورمه ورځ باندې موږ ته لمبر میلاو کړه که ټیسټ راغلی صحیح نو یو بس یې که نه وي راغلي نو بیا به نه راځي. ما ورته چې نمبر میلاو کړو نو یې ټیسټ یې راغلی دی نو مې حالات څه دي وي چې بالکل ټیک ټاک یې جراثیم دي مړه دي او څه شته نه ښه راویږه ما صحیح 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 زړه مې د خوشحاله شو مې دا خبره چې دې بلا نه خو بچې. ښه شاجي کاکا بل راته دا ووایي کلي ماحول باره کې کلي ماحول باره کې څه سوچ لرئ بنسبت د ښار بنسبت د نورو ملکونو؟ و دا ښاریه خو زبردست ځای ده موږ خو په ډیران کې ژوند تېروو و دا خو ډیران دی نه یاره خلک خو دا ژوند ډېر خوښوي شاجي کاکا. نه دی خدای دې دا ژوند وکړي دا وګوره دا څه حال دی دا زمونږ د خلکو حال دی نه دا اوس ګودارې غواړي لمبي غواړي دا کولی شي مړه دي خواري ترې نه کېږي که نه مړه دي یې کیسه که شاجي کاکا چې دی ډېره زیاته زمینداري کړې علم ورسره شته دی د جوارو میاشت ټوټل څومره چې دا وکرې غټېدو پورې وږي نیو پورې 3 میاشتې ښه د جوارو میاشت چې دی تقریبا 3 میاشتو کې دا چې دی وکرې دا راغټېږي دا وږی هم کوي دې نه پس چې دی تاسو د شاجي کاکا جوارو ته ورولمه او دغه ته درته ښیمه چې خوراک یې ورکړی نو تاسو به د دې توکه وګورئ د دې وږی به ماشاءالله وګورئ داسې ورځمه کتونکو او ورسره چې دی ګیر چاپېره نور وږي دي دا ورسره چې دی په دې غاړه وږي دي دا دام تاسو وګورئ ښه د دې توکو ته وګورئ جي دا وګورئ دې ته خوراک نشته داسې د انسان مثال هم دی چې خوراک نی که نه نو بس هسې په نامه چې دی تا ته به ځوان ښکاري مخامخ به درته ولاړي او دا چې دی د شاجي کاکا خبره ده چې کوم سړی خوراک نه کوي په نامه به درته ډانچه ولاړی خو څه وینه او دې خواته تاسو وګورئ ماشاءالله دا 2 پولي دي جوارو کې به تاسو ته فرق ښکاري رنګ کې به درته فرق ښکاري ټانټې کې به درته فرق ښکاري وږي کې به درته فرق ښکاري ماشاءالله داسې که ورپسې راشئ وګورئ خو خلک چې دی ورانې کوي وږي ماتوي واړه خو په ځان نه دي نو بس هغوی خو بس همداسې وږي نه درز وباسي د دې لپاره چې دی مکمل ډیپټي ورته پکاري او شاجي کاکا چې دی دلته ټوله ورځ ناستي که هغه ني بیا یې ورته زوی ناستي دا ماشاءالله دې وږو ته وګورئ جي او الله پاک دې ورته پکې برکت واچوي او خدای دې نور هم ښه کړي ماشاءالله جي وګورئ او سمې چې تاسو ته ووي دا وګورئ دلته نه وړو مات کړي دی دې ټانټو کې چې دی وږي نشته دی دا ورسره تاجي کاکا چې دی ګوپیان هم کرلی دي ماشاءالله جي ماشاءالله دا وږي تاسو وګورئ دلته کې تاسو وګورئ دغه د وړو سکول دی مخامخ به درته ښکاري هغې نه خوا جومات دی جي او دلته کې دا اسویم لالا چې دی په راجبین هم کرلی دي جي دا ورسره تور باټینګړ شوي دي په دې سایډ تور باټینګړ دا تاسو وګورئ جي
دا توربا ټینګړ دي او عطاالله جان چې دی پوره باغیچه جوړه کړې ده مالټه امروت مختلف قسم امروت بدل بدل قسمونه که نه سره وي او څه پکې سپین وي مس کې هغه مطلب امروتان او دغه باغیچه چې دی جوړه کړې ده بوټي پکې کرلي چې کوم بوټی ورغلی په لاس شلتالو املوک او خرمانی نو هغه چې دی په دې پټي کې کرلی دی او انشاءالله دا چې لږ نور غټ شي نو د دې پټي به ډېره زیاته مزه وي واړه چې دی ورانې هم کوي دا وګوره لوبې لګولې دي که په دې سایډ وګورو دا چې دی پراجبین شوي دي دا وګورئ جي ماشاءالله دا وګورئ ښه مزیدار چې دی ډک دي دا به ښه تاسو وګورئ جي ماشاءالله دا چې دی اسویم لاله پراجبین کرلی دي او دوستانو انشاءالله سبانۍ ویډیو کې به چې دی زه د جاني بابا ډیرې ته چکر وامه او تاسو ته به مطلب په ویډیو کې دا هم ښیمه چې د حجرې بیټک څه فایده وه یا نه وه خوند کوي یا نه کوي او د دې څه فایدې وي یا نه وي او مقابله به ورسره کوو کمپیریزن به ورله کوو دې وخت سره مطلب زوړ وخت او دې وخت کې چې کم داسې ښه خبرې دي چې اوس راښکاره شوي دي او کومې داسې بدې خبرې دي چې حجره او بیټک خلکو پرېښی دی او هغه نقصاناتو چې دی مخه ده ورته دا وګورئ جي دا پراجبینو دې نه پس چې دی خو زه به خپلې ویډیو اختتام کوم جي دا تاسو وکتل امید لرم چې ویډیو به م خوښه شوي که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو را سره لایک کوئ مخکې هم شیر کوئ پیج در سره ضرور فالو کوئ دوستانو اوس به زه تاسو نه په دې ویډیو کې دلته اجازت غواړم انشاءالله یو ځل به بیا په نوي ویډیو کې ملاویږو تر هغې پورې ماله اجازت راکئ د لوی الله په امان